بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إن الذين كفروا بشک هغه کسان چې هغوی کفر کړی دی سواء علیهم برابر خبره ده د هغوی دپاره انذرتهم کچری ویرې ته دوی لره ام لم تنذرهم یا ونیرې دوی لره لا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي. مخکې مونږه کم صفات چې ذکر شو دا د ایمان والو صفاتو او بهترین صفات ته قرآن مجید کې الله رب العالمین د مؤمنانو ډېر صفات ذکر کړي دي. بعضی علما راټول کړي دي نو د قرآن مجید د دې ځای نه او د نورو ځایونو او بعضی صفات د احادیثو نه ملګري کړي دي. نو او یا صفات هغه راټول کړي چې دا د ایمان والا صفات دي هغه معلومول یا د ولو په ځان کې راوستل پکار دي. خو د قرآن مجید طریقه کار دا دی چې کله د ایمان والا تذکیره وشي نو ورپسې د هغې د تضاد یعنی د کفر تذکیره کیږي. که د جنت تذکیره وشي نو د جهنم تذکیره پسې کیږي. که د دنیا تذکیره وشي نو د آخرت تذکیره ورپسې کیږي. نو دلته مخکې د ایمان والو هغه صفات ذکر شول او یو نسبت به مونږ داسې بیان کو چې سوره فاتحه کې درې ډلې مونږ وی چې ذکر کیږي. یو انعمت علیهم دی نو انعمت علیهم والا صفات چې دی هغه ذکر شول نو وسو پسې غیر المغضوب علیهم والا صفات چې دی نو هغه به پسې ذکر کیږي. ان الذین کی دا ان چې دی نو دا د تحقیق د پاره راځي یا د تاکید د پاره راځي او یا چې دی نو د دې معنی ټولې داسې راځي چې په تحقیق سره دا خبره دي سیده یا بشکا یا ثابت خبره ده یعنی د تحقیق د پاره ان راضی. نو ان الذين كفروا سواء عليهم الله رب العالمین دلته وایي چې بشک هغه کسان چې هغوی کفر کړی دی او کافران شوي دي نو سواء علیهم برابر خبره ده د دوی دپاره انذرتهم کچرې ویرې ته دوی لره ام لم تنذرهم یا ونیرې ته دوی لره. نو الله رب العالمین دلته پیغمبر ته وایي چې که تو دا کافران ویرې او که ونیرې د دوی دپاره خبره یو شان ده. د دې نه څوک مراد دي؟ ځکه چې د رسول الله دعوت چې دی دا خو کافرانو ته نو د دې نه بیا مراد څوک دی؟ نو دې ځای کې دوه خبرې کېږي. یوه خبره دا ده چې بعضې مفسرینو داسې ویلي چې د دې نه هغه خاص کافران مرادو چې هغه د کفر سردارانو او کلک ولاړو د پیغمبر په مخالفت باندې لکه ابو جهل او دغه شان ابو لهب او دغه شان د هغه نور ملګري چې کم سیرت کې په تفصیل سره ذکر شوی چې هغوی د کفر د طرف نه او د رسول مبارک صلی الله علیه وسلم مخالفت تکلک ولاړو مقابله کوله تر دې چې په کفر باندې مړه هم شول مردار هم شول. نو یو قول پدې کې دا دی چې د دې نه مراد هغه کسان دي چې هغوی له هر څومره دعوت ورکړي شي خو هغوی ایمان نه راوړي. دویم قول چې هغه د ابن کثیر رحمه الله او دغه شان ابن جریر وغیره مفسرینو دی نه هغوی وایي چې د دې نه مراد چې دی نو هغه صرف دغه مخصوص کافران او مخصوص سرداران نه و چې هغوی په کفر باندې تللی دي بلکې د دې نه مراد چې دی نو هغه کافران دي چې هغه زدیان دي هغه جاهلان نه دي بلکې زدیان دي. اوس پښتو کې مونږ زدي ته هم جاهل وایو خو زدي او جاهل کې چې دی نو هغه فرق دی. جهل چې دی دا تیارې ته وایي دا ناپوهتیا ته وایي چې یو سړی نه خبر او زد چې دی نو دا مقابلې ته وایي چې یو سړی خبر دی او مقابله کوي. نو وایي چې د دې نه مراد دغه زدیان او عنادیان کافر دی چې دا په هر دور کې و هر څوک او هر څومره دوی ته د حق پته لګېدلې هم د خو دوی د حق مقابله کوي نو دوی ته الله رب العالمین ایمان چې دی هغه نه نصیب کوي او د دوی باره کې الله رب العالمین وایي چې که ته دعوت ورکې او که نه ورکې د دوی دپاره یوه خبره ده
یعنی د دعوت اوریدل او نه اوریدل دا دواړه په دوی دپاره برابرې خبرې دي، دا دواړه یو شان دي د دوی دپاره. نو د دې نه مراد چې دی اصل دا دویم قول دی چې ان الذین کفروا سواء علیهم، بېشکه هغه کسان چې هغه کافران دي نو د هغوی دپاره برابره خبره ده که تو ته خبره کې او که نه کې. دوی یری د الله رب العالمین د عذاب نه او که نه یری، د آخرت فکر یې پیدا کې او که نه پیدا کې. دوی ایمانونه چې دی نو هغه نه راوړي. نو د دې نه مراد زدیان او عنادیان دي، او هغه کافر دی چې په ضد باندې ولاړ دي او هغوی ته پته ښه لګېدلې ده. لکه ابو جهل چې دی هغه ته پته وه او کلکه پته وته چې دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رښتینی باندې پیغمبر دی. حی ابن اخطب چې دی نو هغه ته په یقیني طور باندې پته و چې د یهودو نه چې دا پیغمبر دی، او خپل رور ته تپوس وکړو نو هغه ته یې وی او بالکل چې هغه دی. د ایمان متعلق دی وایي څه خیال دی وایي یاره تر مرګه پورې به دښمني ورسره خپله کوم. اوس فرعون چې دی نو دته د موسی علیه السلام پته و چې دا یقیني پیغمبر دی، خو د مقابلې اراده یې دې له کړې وه چې بادشاهي چې دی نو د هغه تباه کېږي. نو کم کافران چې داسې چې دوی ته پته یو مقابله کوي نو دوی ته الله ایمان نه نصیب کوي. نو اوس دلته کافران چې دا په دوه قسمه کې تقسیم شو، یو زدی کافر دی یو جاهل کافر دی. نو زدی او جاهل کې فرق څه دی؟ زدی او جاهل دی ته وایي دا جاهل چې دی مونږ وایو چې دا د جهل نه دی، جهل تیارې ته وایي. یو سړی باندې دا خبره لا نه ده کوله او چې ګنې دا د الله پیغمبر دی او رښتونی پیغمبر دی، دته چې دا کمې خبرې راځي نو دا د الله د طرف نه دي. اوس یو سړی پیدایشي کافر دی او په علاقه کې مشران او کشران او عام رواج د کفر دی، د بوتانو د عبادت ته یا د قبرونو د عبادت ته یا بل یو عبادت کې دی لګیا دی، نو دته هغه ټیک ښکاري. اوس پیغمبر راغی او دله دعوت ورکوي او د دې لارې نه یې راګرځوي. نو کله چې دی د دې لارې نه راګرځوي نو دی له په خپله خبره ولاړ دی چې ګوره زموږ سره خو غټ غټ ملان دي، زموږ سره خو غټ غټ مشران دي، پلار او نیکم دی، قوم قبیلم ده. نو د ده ذهن لا په دې خبره نه دی کولی او نو دا جاهل دی. نو دته الله رب العالمین هدایت نصیب کوي، ځکه چې دی خبر نه دی نو یو ورځ به خبرې ته غوږ کیږدي او سینه به یې په دې باندې کولاو شي. او یو زدی دی چې دته پته هم لګېدلی چې زمونږ دا کار دا غلط دی، که د پلار نیکه دی او که د رسم دی او که د رواج دی، خو دی په هغه خپله خبره باندې ولاړ دی او د حق مقابله چې دی کوي، نو دته بیا الله رب العالمین ایمان نه نصیب کوي. نو کفر چې دی دا پسه شو، دا په دې دوه قسمه شو، یو خبردار دی او مقابله کوي، یو ناخبره دی. نو دی ناخبره ته جاهل وایي او دا خبردار ته زدی وایي چې دا په ضد او عناد کې دی. نو ضد او عناد ولته الله رب العالمین هدایت نه نصیب کوي، که هغه مکمل اسلام وي او که هغه په اسلام کې دننه د څه خبرو وي. نو ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم. دې ځای کې اوس یوه خبره دا ده چې دا کفر څه ته وایي؟ نو کفر پټولو ته وایي، کفر پټولو ته وایي د لغت په لحاظ سره. او په دې معنی کې کله کله زمیدار سړي ته هم کفار وایي. او دا ورته ولې وایي چې دوی دا تخم چې دی دا په خاورو کې پټوي، دا تخم راوالي او په خاورو کې پټ کړي. نو کفر چې دی دا څه ته وایي؟ دا پټولو ته وایي. او په اصطلاح کې د هغې څه نه انکار کول چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم راوړی دی او په دلیل سره ثابت دي، یعنی یقیني ثابت دي، د هغې خبرو نه انکار چې دی نو دا کفر دی. اوس بیا بعضې مفسرینو ته تعریف داسې کړی دی چې په دې کې خو انکار شو صرف، نو هغوی وایي چې یا په ژبه باندې انکار کول د حق نه، یا په عمل سره انکار کول، یعنی عمل داسې کول چې غیر الله ته سجده لګول، د الله رب العالمین نه علاوه بل چاته سجده ولګي نو په دې باندې هم سړی کافر کیږي. او دریم کفر چې وای دی نو هغه په زړه سره دی، لکه منافق تم الله رب العالمین قرآن مجید کې کافر وای. نو دا منافق ولی کافری؟ د دې وجه دا ده چې دا په خوله باندې مسلمان او په زړه کې کافری. نو د کفر درې درجې شوې، په درې طریقو شو. یو په ژبه باندې انکار کول، دویم داسې عمل کول چې هغه د کفر یعنی غیر الله ته سجده لګول، او دریم په زړه کې کفر کول او مخامخ چې دی اسلام. او څلورمه خبره دا کېږي چې د اسلام د شریعت د خبرو پورې استهزاء او ټوغې کول، د دې پورې خاندل یا د شریعت قوانینو ته ظلم ویل، نو په دې باندې هم سړی کافر کېږي. نو الحمدلله مونږ او تاسو مسلمانان یو، خو دا څلورمه خبره چې د دې کې احتیاط ډېر پکار دی.
لکه کله کله بعضې خبرې مونږ او تاسو داسې کوو که چاله د مانزه دعوت ورکړې وی لکه تا د کومې سي مسلې پاوا کړې که د ګیرې دې ورکو وی تالی د کومې سي قربانۍ ونیولې یا داسې قسمه خبرې نو ګوره دا د اسلام استهزا ده په دې باندې هم انسان کفر ته رسي یو کفر بیا غټ کفر دی یو وړوکی کفر دی نو غټ کفر دا دی چې د هغه سره بیا دا تعلقات او دا کم ته چې مونږ کافر وایو او وړوکی کفر هغه دی چې بعضې خبرې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کړي دي د یری دپاره او د یرولو دپاره چې داسې ونه کړي شي لکه د ماسخوتن ویتر پرېښودل نو چا چې په ما باندې ایمان نو هغه به دا ویتر نه پرېږدي د ماسخوتن یا دغه شان نور بعضې حکمونه دي د هغې باره کې ویلی شوي دي یا د یو انسان نه یو مونځ پاتې شو نو من ترک صلاة متعمدا فقد کفر نو دی اوس په هغې کفر کې نه دی شامل چې ګنې په یوه خبره باندې به دی ډایرکټ غټ کافر جوړ شو بلکې دا د کفر هغه وړه خبره ده چې دی پکې شامل شو او د کفر هغه قوانین کم چې د کافر سره خاص دي هغه به په ده باندې نه راځي دلته کې بله خبره دا ده چې الله رب العالمین وی سواء علیهم برابره خبره ده د دوی دپاره نو دا د دوی دپاره یې ولې ووی دای ځکه وی چې د مسلمان شان دا دی او د مسلمان ذمواري دا ده چې دعوت به ورکوي کافر له به دعوت ورکولی کېږي یعنې دته نه وایي چې ته دعوت وله مه ورکوه بلکې وایي چې په هغوی باندې برابره خبره ده ستا دا دعوت پې اثر نه کوي خو داعي ته خو اجر میلاویږي په دعوت باندې که نه بله خبره چې ده نو انذار دی انذرتهم ام لم تنذرهم نو انذار چې دی یرول دي دا کم یرول دي نو دا دعوت ورکول په داسې طریقې سره چې په هغې کې یره همي او مهلت هم پکې یره او مهلت دواړه پکې نو دا هغې دعوت ته وایي یعنې په دنیا کې یو سړی کافر نو الله پې تندر نه راچوي په کافر الله سیلاب نه راولي الله رب العالمین په خپل وخت به دی وجني بیا به وله سزا ورکوي که په دنیا کې کفر یو لوی حد ته ورسېدو مؤمنان تې تنګ شو خیري ورته وکړې نو کیدی شي چې الله په دنیا کې عذاب راولي نو انذار دی ته وایي چې په دې کې به یره یي د الله یره به ورکې خو سره د مهلت نه چې مهلت به یي آخري خبره به دا وکړو چې لا یؤمنون نو دلته د کفر درې خبرې ذکر شو یوه دا خبره شول چې دا په کفر په ضد کې ولاړ دي دویمه خبره دا شول چې سواء علیهم انذرتهم په دوی باندې دعوت اثر نه کوي که هر څونه دعوت ولا ورکې اثر پې نه کوي دریمه خبره دا شو چې لا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي نو دا لا یؤمنون دا مستقبل صیغه ده یعنی په آینده کې هم د دوی اراده ایمان ته نشته که بعضې خلک نن جاهلانی او تحقیق کوي چې که چېرته د اسلام او د پیغمبر ټکي نو زه به ودرېږم نو الله رب العالمین ورته ایمان نصیب کوي نو په دې خلکو کې دا درې واړه خبرې راجمع شوي وې چې یو په ضد باندې په کفر ودرېدل دویم دعوت پې اثر نه کوي او دریم چې دی نو آینده دپاره هم اراده نشته دی الله دې عمل کولو توفیق را نصیب کړي